رغونې مسؤلیت مو دی په غاړه مونږ دی آبادۍ ته پاتې ژمن یو سره واړه کړو باندې په خپلو هلو ځلو باندې ښاده. کندهار ښاروالي د ښار په شپږمه ناحیه دریم ګذر کې د یوې کوڅې د کانکریټ کولو او چرۍ رغولو چارې راپیل کړې. دا کوڅه چې تقریبا 190 متره اوږدوالی او 4.5 متره بردوالی لري 3 هفتې مخکې د اساسي رغولو چارې راپیل شوې او پاته کارونه به یې هم د 1 هفتې په موده کې بشپړ شي. په دې کوڅه کې تقریبا هره ورځ 15 کسان په فني او غیر فني ډول په کار کولو بوخت دي او د یادونې وړ ده چې د دې کوڅې په کانکریټ کولو او چرۍ رغولو سره د همدې سیمې اوسېدونکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. ګدودي پر بلبلونه خال دي د شمشاد پوزنا ګدودي پر بلبلونه خال دي د شمشاد پوزنا. مخکې مشکلات و خرابي و ثباتي جوړېږي د ښاروالۍ د طرفه څخه ځوانان پر کار دي ځوانان کار کوي بیکاره ځوانان و ټوله پر کار سوي دي کار کوي دغه معلم دي. مشکلاتونه نو دومره زیات وو نه چې بس کورو ته به مو بره تللې وادي وتلې نه وادي بیخي ډېر ښه خوند یې وکړ ډېر غوسه کېږو موږ په دې چرېو په دې سړک باندې. زنده باد هیواد ګلا زنده باد هیواد ستا د رغونې مسؤلیت مو دی په غاړه مونږ دی آبادۍ ته پاتې ژمن یو سره واړه کړو باندې په خپلو هلو ځلو باندې